یو بل ناشنا واقعه په دغه ورځو کې چې قریش را جمع شو ډیر کوششونه کړي دي چې د دعوت دوی په څه طریقه ودرې ان شاء الله زه درته بیانوم چې دوی کومه طریقه استعمال کړې ده. بیا دوی را جمع شو د مشران خپلو کې دا وایي چې تاسو کې چې کوم سړی په جادو باندې ښه پوهېږي، په کوډو منترو باندې ښه پوهېږي، په شاعرۍ ښه پوهېږي، په دغه سړي پسې دې ورشي دا چې موږ یې تس نشکر وایي او زمونږ هغه پلار نیکۍ چې دی نو هغه ته وکنځل او زمونږ هغه معبودانو ته کنځلې کوي دا کوي دا کوي. نو دې ټول وایي چې ما نعلم احدا غیر عتبه بن ربیعه نه علاوه موږ ته بل څه هوښیار سړی نه ښکاري چې به دې شي نو د ده نه ښه پوهېږي دی ښه پوهېږي. ورته وایي ابوالولید هغه کنیت ابوالولید و د عتبه وایي ته دې لپاره شوې هغه وایي صحیح ده زه شوم. لاړ عتبه په هغه پسې وایي یا محمد صلی الله علیه وسلم زه خبره کوم ته اورې هغه وایي بلکل یې اورم وایه وایي ته غوره که عبدالله غوره و. دا هم د باطل پرستو یو طریقه ده ډېره ناشنا طریقه. عبدالله پلار یې ورته رایاد کړو ته غوره که عبدالله غوره و. رسول صلی الله علیه وسلم بیا وایي ته غوره که عبدالمطلب غوره و. رسول صلی الله علیه وسلم غلی ناست بیا یې ورته دا وی ګوره که ته دا وایې چې ستا د پلار تا نه غوره و او ستا د ترونه تا نه غوره دي او ستا د نیکه غوره و نو دوی خو هم د دغه بوتانو بندګي کړې ده ته چې اوسې خبرې کوې نو بیا خو ستا به ته دی ته د هغونه غورې ګوره وایي موږ درته ښه په ارام نصیحت کوو موږ ته نه خرابوو خو دومره دا کوم کار چې تا شروع کړی دی فرقت جماعتنا دا خبره به دوی بار بار کوله وایي موږ دې ټول ټوکړي ټوکړي حالانکه پیغمبر نه دي ټوکړي ټوکړي کړي ول. پیغمبر خو حق بیان کو که دوی قبول کړی وای ټول به یو شی وی کنه ټوکړي خو دوی شروع کړي. دا خلک موږ ته تاسو اختلافات جوړوي د الله بنده قرآن او حدیث سره اختلاف جوړوي. قرآن او حدیث خو اختلاف ختمي په یو ځای کې ډېر فرقو والا دي د قسمه قسم رایې دي څوک زما پلانې مشر دی بل زما پلانې مشر دی راشي کینو د قرآن او حدیث په دسترخوان باندې چې څومره مسلې دې ته راواچوه دې کې حل کوو ته ګوره ټول خلک یو کي که نه یو کي خو چې زه په یو ځای کې بیان وکړم یو مسله بیان کړم د هغې په خلاف باندې خلک راپاسي موږ دا خبرې نه منو دا د وابیانو دي او دا داسې یو دا دغه اختلاف ما نه دی جوړ کړی اختلاف دغه سړي جوړ کړو کوم چې قرآن او حدیث ونه منو. نو رسول وسلم اختلافات ګوره نه دي شروع کړي خو دوی به دا خبره بار بار کوله وایي موږ ټول دي ټوکړي ټوکړي بیا ورته وی فضحتنا فی العرب عربو ته دې موږ وشرمولو موږ څومره مشهور وو د دې کعبې خدمت به موږ کوو د دې حجیانو خدمت موږ کړی دی تا موږ په شرمونو وشرمولو اوس ټول عرب دا خبره کوي چې په قریش کې یو هلک پیدا شوی دی چې هغه جادوګر دی نو بس موږ د دې انتظار کوو چې کله به د عرب په موږ باندې حمله کوي او موږ به ختموي ستا د لاسه ستا د لاسه تا چې را کومې خبرې شروع کړي دي کنه نو موږ به د دې د لاسه ختمېږو. بیا و دا هم دا نصیحت وکړو ګوره زه درپسې راغلی ما ورته یوازې مال دې په کار دی موږ به دلته راجمع کړو که د دې دنیا پرست سړي او د کچه سړي سوچ هم کچی نه د دوی ډېره منډه چې وي مال یې پورې منډه ووایي ته پته نه شي د رابطه خو د اسمانونو سره ته د مال غم وړی مال دې په کار دی ښایسته جنۍ دې کتلې موږ به یې دله وغواړو د دې ټولې خبرې ختمې کړې رسول صلی الله علیه وسلم فارغه شوې دا ټولې خبرې رسول صلی الله علیه وسلم واورېدې بیا ورته یې ابوالولید خبره ختمه شوه هغه یو ختمه شوه د هغو سره نور څه اوس ګوره په کار دا وه چې د ده د دلایلو په مقابله کې ابوالولید ده ته دلایل پیش کړی وی خبره خو دې څه ختمېده که الله ورته ووایي موږ دې وشرمولو عرب به څه وایي ستا د لاسه به موږ خرابېږو بیا ورته وایي که مال دې په کار چې درکړو که جنۍ غواړې چې دله وغواړو رسول زموږ ته خبره ختموي ختموي بیا زما دې ته غوږ کېرسم چې ما ستا دې ته غوږ ایښولی هغه یې ووایه بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم ابوالولید ته ویل اوره ګوره تنزیل من الرحمن الرحیم
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. دي آياتنا خوا زهدي كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني ويورا عربي جبل كده وراي وبلا جبل كم نجتاسو بنفوه. وده سورة فصلت دا ناشنا آياتنا وده عجيبا آياتنا تلاوت كيدو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خلي مباركين راوتو مخي تراوانو چې کله دغه آیت ته راورسېد مخکې الله سبحانه وتعالی دغه آیت کې مخکې وایي فإن أعرضوا که چېرته د مشرکان مخ واړي پیغمبره تانه فقل نو ته ورته ووایه أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نو ورته ووایه چې یرومه تاسو د داسې عذاب نه لکه څنګه عذاب چې په سمودیانو او په عادیانو راغلی. دوی ته خو دا واقع معلومې وې که نه، دا خو دوی اورېدلي چې څنګه هغه دا خبره وکړه. عتبه پاڅېد د رسول صلی په دې خوله باندې لاس کېښود، وی دې خپل ولي ته وګوره او دې ته وګوره او دې ته غلی شه بس. نو کور ته چې لاړ بیا په دې کسانو پسې واپس ونه راغی چا چې لېږلی په هغو پسې لاړ. ابو جهل پاڅېد، خبر شو چې سړی د هغه ځای نه ډایرکټ چېرته تللی دی او خپل کور ته تللی وی والله یا معشر قریش، په الله مې قسم یې قریش والو ما ته ښکاري چې عتبه هم ستاسو لاس نه ووتو او د محمد صلی الله علیه وسلم ډوډۍ به خوښه شوي. دا لکه دا خبره د پوخانه روانه ډوډو ده او د کجورو ده او دا کیسې داسې نوي نه دي، وایي د ډوډۍ نه متاثره شو. دا خبر ابو جهل چې دی ټولو مشرانو ته وکړه کوم چې په ټیم باندې ناست شو، بس بیا اتفاق وکړو چې راځئ په دې سړي پسې ورځو، په عتبه پسې ورلو ورې ورته وټکه ورووتو. ابو جهل ورته ډایرکټ شروع کړ والله یا عتبه ما جئناک الا انک صبوت، موږ ته پسې دې لپاره راغلو چې لاسنیوی درته وکړو، دین دې پرېښودو. ګډوډ چې اوس ګوره دې لاسنیوي ویلي هم نه دي، خو دوی دي چې دا سړی په غیرت کې راولي او داسې خرابوي. موږ ته پسې راغلو چې موږ خبر شوي چې د هغه دا خبرې د ډېرې خوښې شوې، او بله دا چې که ډوډۍ دومره نهرې ده موږ به دله سره جمع کړو. ته د هغې یو څو نوړۍ ډوډۍ ته ته لاړې خراب شو. دا خبرې چې ورته وکړې نو هغه غوسه شو، قسم یې وخوړو چې زه به تاسو کې د هېچا سره خبرې نه کوم. عتبه به دې خبرو خفه شو چې زه داسې سړی یم، تاسو ته پته لري چې زما څومره مال دی، ښه مالدار یم، زه نه د چا د روټو نه متاثره کېږم او نه هغه ما له څه روټۍ راکړي، دا حقیقت دی. خو کله چې زه په هغه پسې ورلم فاجابني بشیء، ما اوږدې خبرې وکړې، هغه ما له جواب راکړو والله ما هو بالسحر ولا بشعر ولا كهانه. کومې خبرې چې هغه وکړې نو زه درته په الله قسم خورم چې نه د لیونو خبرې دي، نه د جادوګرانو دي، نه د کوډګرو دي او نه د شاعرانو دي. خو ما وله خوله بنده کړه او مې ورته دا ووایي چې نور غلی شه، ځکه چې دغه سړی دروغجن نه دی او چې څه وایي نو هغه رښتیا وایي. نو زه ویرېدم دې څه نه چې عذاب راشي موږ ټول به ګوره تباه شو. بیا صرف دغه کار شوی. په یو روایت کې دا راځي چې کله د ابوالولید راووتو دغه د رسول صلی الله علیه وسلم د خوا نه، نو دا مشران پسې راغلو، اواز ورته وکړو ما وراءک یا ابوالولید، څه چل وشو؟ ابوالولید داسې غلی غلی روان، هغه ورته وایي ورایي زما خبره وایي دغه ده چې څه ناشنا خبرې مې واورېدې وي، داسې خبرې ما چې د په ژوند کې نه دي اورېدلي. یا معشر قریش اطیعوني واجعلوها بي، زه دله مشوره در کوم او زما خبره ومنئ. ګورئ په دې کې ستاسو کامیابي ده او که دا نه منئ دې کې ستاسو بې تباهي ده. هغه ورته ابوالولید ته څه وایي دا سړی پرېږدئ چې څه کوي دی، د ده دا لار نوره مخې ته مه نیسئ. که بالفرض چا مړ کو زمونږ هم دغه پکار ده، که چا مړ کو زمونږ دغه پکار ده، خو چا مړ کو بل سړی به وکړي موږ به بدنام هم نه شو. او که دا سړی زورور شو سباله او باچایي دته میلاو شو عزت، نو د دې عزت زمونږ عزت دی، د ده باچایي زمونږ باچایي، موږ ورسره ملګري شو چې موږ ستا خدای کړو. خو اوس درته دومره ووایو چې د دې سړي نه لاس واخلئ، دې پرېږدئ چې څه کوي هغه دې کوي.
دا عتبه بن ربيعه خپ مشرکانو کې وخيار سره خو دې دومره متاثر شو د رسول صلی الله علیه وسلم دغه تلاوت نه د الله سبحانه وتعالی د خبرونه